ته باور کوي چې یوازې یو عسکر بیرته ژوندی لاړ؟ نه قیسه ده نه افسانه، دا د افغانانو ویاړلی تاریخ دی. کله چې انګریز امپراتور د نړۍ تر ټولو زوروره وه، خو یو کوچنی غرنی ملت یې له منځه یووړ. دا قیسه ده د 1842 میلادي کال د لومړۍ انګلو-افغان جګړه. انګریزان راغلل خو افغانستان یې غلط وپېژاند. دوی فکر کاوه چې افغانان به د سرو زرو په مقابل کې تسلیم شي، خو دوی د غره زمریان نه پېژندل. شجاع الملک د واک پر تخت کېناوه، خو افغان ولس دا نه مانه. کابل کې بغاوت پیل شو، خلک راپاڅېدل. انګریز جنرال الپنسټین حیران شو، خو ډیره ناوخته وه. 14,000 پوځیان او ولسي کسان یې له کابل نه وتښتېدل. هدف یې جلال آباد ته رسېدل و، خو دا ساده کار نه و. غرونه یخ و، لاره سخته، افغانان غوسه. هره دره د مرګ تر سیورو لاندې وه. قاضیو افغانانو کمین ونیو، د مرګ باران پرې وشو. یوازې یو سړی ډاکټر برایډن جلال آباد ته ژوندی ورسېد. هغه هم ټپي و، په اسب کې ناست و، خو روح یې مات شوی و. دا د برټانیوي امپراتوري تر ټولو ستر شرم و. انګریزان چې ویل لمر مو نه لویږي، همدلته پرې شپه راغله. دا جنګ یوازې د ټوپکو نه و، دا د غرور، غیرت او ایمان جګړه وه. افغان ولس دنیا ته وښوده چې آزاد ژوند غواړي، نه غلامي. دا لومړی وار و چې انګریز یو ملت مات نه کړی شوی، او نړۍ حیرانه شوه چې دا څوک دي؟ څوک دي چې د توپ او ټانک مقابل کې له تیږې او تورې سره ولاړ دي؟ دا افغانان دي، د غرونو زمریان. د تاریخي پاڼې په تل دا قیسه یاده ساتي، ځکه دا جنگ د توپ پر ځای د زړورتیا له لارې وګټل شوه. افغانانو خپل ځانونه قربان کړل، خو تسلیم نه شول. تاریخ وایي چې انګریزان حیران شول. دا خلک څوک دي چې مرګ ورته آر نه بلکې افتخار دی؟ دا جګړه صرف نظامی نه وه، دا د عزت او غرور جګړه وه. هره شپه کله چې برټانیوي پوځ په خیمه ووهله، د شپې له تیارونه به مرمۍ راوتلې. د غرونو تر شا به افغانان لکه سیوري حرکت کاوه. دوی د وطن هره دره، هر غر پېژندلو. انګریزان د خپل تخنیک او تجربې سره خو ماتې وخوړه. دوی د ولس روحیه نشوی ماتولی. دا یوازې جنگ نه و، دا د افغان روح آزمایښت و. او افغانانو وښوده چې روح نه ماتېږي. یو ملت چې خپل وطن لپاره ځان وژني، هغه نه ماتېږي. برټانیوي امپراتوري له هغه ورځ نه خپل غرور له لاسه ورکړ. د نړۍ ستر ځواکونه اوس پوه شول چې افغانان تسلیم نه کېږي. همدا قیسه ده چې نړۍ یې حیرانه کړه. همدا داستان و چې امپراتوري یې ژوندی کړه. دا وطن د زمریانو دی، دا وطن غلامي نه مني. د افغان وینه بې ځایه نه بهیږي. هره وینه چې د آزادۍ لپاره تویېږي، شمع یې رونوي. نن چې ته آزاد روان یې، دا د هماغو شهیدانو قرباني ده. راځئ چې د تاریخ دغه زرین درس هیر نه کړو. نه شرقي امپراتوري نه غربي څوک افغان نشو تسلیمولی، ځکه چې د افغان ایمان تر هرې وسلې قوي دی. افغان تاریخ له ویاړ ډک دی. دا فقط یو مثال و. مونږ به دا داستان ژوندي ساتو، نسل په نسل. هر نسل ته به وایو چې مونږ څوک یو. مونږ هغه خلک یو چې نړۍ مو له غرور نه راکوزه کړه، او دا یوازې پیل و، نه پای. که ته هم د افغان تاریخ ویاړ ته باور لرې، نو دا ویډیو شیر کړه، لایک ورکړه او کومنټ پرېږده، او سبسکرایب وکړه چې نور داسې تاریخي ویډیوګانې هم درته ورسوم.